بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د هیلث پلس هسپتال ډیټابیس یا سافټویر دوهمه ویډیو ده. په تیر ویډیوګانو کې البته موږ او تاسو د ریسپشن برخه وویل چې ریسپشن سره کوم کار کوي او ډپارټمنټونه مین ډپارټمنټ او سب ډپارټمنټ یعنی مین ډپارټمنټ لکه او پی ډي ایکس ری سرجري چې دغه ستاسو د هسپتال هغه شفاخانې هغه مین ډپارټمنټونه دي نه لیبارټري ده او داسې نور دي او بیا په سب ډپارټمنټ کې بیا د هغوی اعضا چې هغې پرې مربوط وي لکه فرضاً مین ډپارټمنټ موږ د لیبارټري و او سب ډپارټمنټونه لکه د هغه اعضا چې دي یا سب ډپارټمنټ چې دي هغه لکه سی بي سي ده او دغه معایناتونه چې د لیبارټري مربوط راځي سی بي سي ده او فیصله ایچ بي ده او ګلوکوز دی او داسې نور او یا هم مین ډپارټمنټ کې چیرې ستاسو د او پی ډي و نو په سب ډپارټمنټ کې ډاکټر احمد ډاکټر محمود ډاکټر خان او دا رقم نور دا خو د ډپارټمنټونو بخش سو که چیرې تاسو بیا هم سره نه بخلاص هغه ویډیو دوهم ځل بیا تکرار کړئ انشاءالله الرحمن پر ابو سره پوهیست که مو بیا هم سره نه بخلاصوي موږ سره اړیکه ونیسئ موږ بیا هم د سکایپ له لارې بیا درته تشریح کړو یو ځل ښه راځو په دوهمه ویډیو کې موږ او تاسو لرو د فارمسي بخش لرو فارمسي کې یعنې موږ تاسو اوس کولی شو څنګه کولی شو موږ فارمسي سره تنظیم کړو د دواخانې بخش سره کوم سره تنظیم کړو نو راځم دلته اول دوره فارمسي کې موږ دلته جنریک نیم درو جنریک نوم هغه د دواو د فارمولې نومان دي چې دلته موږ سره په سیسټم کې تقریبا ډېر زیات موږ سره ثبت هم شته او تاسو هم کولی شئ چې خپل یې رجسټر کړئ اوس فرضاً دغه ټول زموږ سره رجسټر دي دغه ټول هغه لکه سیبیکزیم دی او دغه رقم ټریماډول دی او دغه رقم نور خو نه دا ټول هغه د فارموله نومونه دي چې زموږ سره 1080 درنې ثبت دي فعلا دلته که چیرې کوم دانه زموږ څخه فاته وي تاسو کولی شئ په سرچ کې ولیکئ او که چیرې درته پیدا نه کړئ نو پر ایډ جنریک نیم باندې کلیک وکړئ تاسو به دلته هغه د فارمولې د دوا د فارمول نوم به دلته تاسو ولیکئ خو 1080 فارمولې زموږ سره رجسټر دي ممکن ستاسې هغه دواوې چې دي هغه به هم د دغه فارمولو مطابق وي ښه دا به راخلاص کړو دلته خالص ما تاسې هغه د فارمول نوم ورته ولیکئ پناډول دی یا پرسټامول دی هر شی چې وي هغه ورته ولیکئ او ثبت بټن پرې ووهئ دی په خپله ثبت شي پسې موږ تاسو دلته دغه میډیسن کمپنیز لرو میډیسن کمپنۍ هغه کمپنیانې چې هغه د دواو یعنې تولیدوي لکه ګیټس دی ایبرټ دی او سیرل دی او کاف دی او جسکې ده نه دغه رقم دغه کمپنیانې موږ تقریبا 1580 کمپنیانې زموږ سره رجسټر لري تاسو کولی شئ چې نور یې خپله رجسټر کومې دواوې چې ستاسو سره په لیست کې نشته تاسو کولی شئ چې هغه رجسټر کړئ که چیرې زموږ سره دغه په لیست کې کوم کمپنیانې نه وي تاسو کولی شئ چې هغه په عین شکل لکه څنګه چې موږ جنریک نیم رجسټر کولی په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې پر اډ کمپنۍ باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ چې هغه کمپنۍ رجسټر کړئ دلته صرف نوم ورته ولیکئ کمپنۍ نوم ولیکئ او بیا پر سیف باندې کلیک وکړئ هغه جسکا وي که بله وي که بله وي که بله وي نو دغه کمپنیانو لیستونه دي کوم چې زموږ سره شته ښه پسې راځو میډیسنز ته راځو پر میډیسنز باندې کلیک کوو دلته بیا اوس موږ کولی شو چې خپلې دواګانې رجسټر کړو او د دواو لیست دلته وګورو اوس زموږ سره فرضاً څو د کلمه دوا دلته زموږ سره رجسټر ده صاف ده خو نو تاسې هغه دواوې د خپلې دواخانې مربوط تاسو خپله په کښې ثبتوئ دا خو هغه دواوې دي ممکن ستاسو سره به نه وي ممکن دغه تعدادونه وي ستاسو سره دلته چې په کوم تعداد کې موږ لرو ممکن هغه ستاسو سره په بیل تعداد کې وي نه نو شاید هغه ستاسو سره نه وي ستاسو دواوې بیا فرق ولري نو راځئ دلته نو هغه دواوې چې تاسو په لیست کې ولرئ او هغه لیست کوئ تاسو دلته یې رجسټروئ ستاسو اول آی ډي نمبر دی چې خپل اټومیټیک روان وي تاسو کولی شئ چې نمبر ورته چینج هم کړئ کولی شئ که چېرې تاسو بارکوډ کاروئ نو په دغه ځای کې هغه بارکوډ نمبر یې ولیکئ یا یې سکین کړئ دلته دا پاکې خالص مزه هغه سکینر ته یې ورکړئ هغه به سکین کړي درته صحیح شو دلته بیا نوم ولیکل هغه بارکوډ بیا راسي د دوا نوم دلته ولیکئ صحیح دی فرضاً پناډول سی اف ټابلیټ صحیح دی پناډول سی اف ټابلیټ دی 1 ضربې لس یعنې په پاکټ کې لس دانې راځي د دې کومه فارموله ده پرسټامول ده ګوره او کومه کمپنۍ ده فرضاً جیسکا ده صحیح شو دا د جیسکې کمپنۍ ده اوپننګ سټاک اوس زموږ سره 100 پاکټه پراته دي دغه پناډول فرضاً د زموږ سره پراته دي 10 پاکټه یا هم 50 پاکټه 100 پاکټه چې وي په 100 باندې موږ سره راغلی دی یو پاکټ موږ سره راغلی دی دا په 14 افغانۍ باندې 100% پوره اچوو 25% پوره اچوو یا فرضاً 15% پوره اچوو صحیح شو د خپلې شفاخانې یا خپل دواخانې د پروفیټ د پالیسي مطابق په 14 راته راغلی که چیرې 15% پر واچو په 14.5 یا په 15 افغانۍ باندې به دا راسي صحیح شو
په 15 کچیر په 15 سوانه باندې حسابونه باید 14 فیصد پراپرټي ته ورکړو. ښه ایکسپایري تاریخ د دې رقم پر کوم تاریخ باندې ایکسپایر کیږي دلته به تاریخ ورته انتخاب کو. فرضاً د 2023 کال په فبروري کې ایکسپایر کیږي. کچیر دا دلته د ایکسپایر تاریخ ته لیکو. ایکسپایري الرټ مطلب دا دی کچیر دغه ایکسپایري تاریخ ته څو میاشتې پاتې وي باید ستاسو خبر درکړم نه چې باید غونه وخت خپل سټاک چې د ایکسپایر کیږي موږ وباسو. ورته چې 4 میاشتې پاتې وي دغه پناډول سیف ټابلیټ ته دغه تاریخ ته 4 میاشتې پاتې وي باید ته خبر راکې. او کوانټیټي الرټ په معنا د دې چې څو پاکټ ته په سټاک کې ولري زه باید ته خبر درکړم چې دغه دوا دې لږ ده نور باید راوغواړې. زه ته 15 پاکټ زه ولرم بس نور ما خبر کا چې زه نور دوا اډر کوم یا خرید کوم. دا دوا رجسټر په دغه ترتیب باندې دوهم دریم څلورم پنځم لسم کلم دواوي ټول تاسو دغه رقم باندې رجسټر کولی شئ. په میډیسنز لسټ چې راسي که چیرې په دوا کې تاسو اشتباه سوي واست میډیسن په لیست کې خالص مزه پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې هغه اشتباه په دې ځای کې اصلاح کړئ بیرته یا پر ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. هغه دوا چې تاسو چې رجسټر کړی هغه بیرته تاسو کولی شئ یا ایډیټ کړئ یا هم ډیلیټ کړئ. سیسو په سیل ته موږ سپلایر لرو. سپلایر په معنا د چې سپلایر هغه شرکتونه کوم چې تاسو څخه دوا رانیسئ هغه شرکتونه سپلایرز دي. سیسو هغه د دواو شرکتونه دي. اوس فرضاً موږ سره احمد رجسټر دی. سیسو دغه لیست ته راځي. په دې لیست کې دغه لیجر ویني. لیجر په معنا د دې چې د کاتا په لیجر باندې کلیک وکړئ د کاتا به تاسو ته خلاص شي. ګوره اوپننګ بیلانس اول د ورچ موږ د کاتا جوړه کړې د 300 افغانۍ زره د قرضدار او مسیسو په بیلانس کې ما 300 افغانۍ رسیدل دي. بیا ما د څخه خرید وکړي. ګوره پرچیز ډن وذ انوایس نمبر 2 که چیرې پر دې باندې کلیک وکړو هغه موږ خرید ته هم بیا یې سیسو چې کوم خرید وو کوم بیل وو 3590 افغانۍ مې نور ما درڅخه خرید وکړي. نو زما ټوټل قرضداري سوله د پر ما باندې ټوټل 3890 افغانۍ سولې. بیا پر موږ په دغه تفصیل مطابق باندې وده ته پیسې ورکړي چې چیرې کلیک پر وکړو به موږ ته هغه رسید هم راته ښکاره کړي. سیسو چې موږ څه دته څه ورکړي 2000 افغانۍ موږ دته ورکړي دي هغه 2890 افغانۍ د په موږ پسې پاته سولې. ګوره د دغه رسید مطابق موږ دته پیمنټ سپلایر احمد ریسیپټ وچر دغه هغه وچر دی. سیسو او دغه خرید وو کوم چې موږ د دې څخه کړی وو دغه بیل منی موږ د دې څخه د خرید کړی وو د پرچیز موږ د دې څخه کړی وو. ښه نو راوځو بیرته سپلایر ته کاته موږ سره کوم جوړولی سو پر اډ سپلایر باندې به کلیک وکړو. اډ سپلایر یعنی یو بل شرکت تاسو رجسټروئ څه دي څه رقم شرکتونه رجسټرول سو. دا خو د شرکتونو نوم رالی لیست رالی او دلته هم ایډیټ کولی سو دلته هم ډیلیټ کولی سو. سیسو زه فرضاً دلته جوړوم د افغان پارما په نوم باندې زه یو شرکت سره رجسټر کوم. دا د ټلیفون شمیره ده. سیسو دا یم ادرس سو. اوپننګ بیلانس اوس د پر ما باندې سو باندې دي خو د کتاب څخه دا تر انتقاله دا وایي چې د دوست پر ما باندې 8000 افغانۍ باندې دي. سیسو کاته جو ته جوړ کړل به چې ورسته موږ خرید کوو ا دو کاته ته بل تر ورسیږي. سیسو بیرته به زراسم پر سپلایر پر لیست باندې کلیک وکم. د سپلایر لیست چې راسو ګور د دې جوړ شوی دی اوسنۍ ټوټل بیبل چې د پر موږ باندې دغه پیبل بیلانس لري 8000 افغانۍ دی او درابل 2890 افغانۍ پر لیجر باندې کلیک وکړه د چش پی سی جره بیا خو موږ د کاته خلاصوي. ښه میډیسن مو هم سره خلاص سو پر دې مو هم سره خلاص سپلایر مو هم سره خلاص هغه شرکتونو د دواو ته چې رجسټر وي. په سیل ته موږ لرو پرچیزز چې اوس موږ خرید کوو. تاسو د بیل راغلی د شرکت څخه هغه تاسو خرید کوئ. دلته لیستونه دي د بیلونو ده چې کلیک پر وکړئ ته ته د خرید بیل درته ښکاره کوي. سیسو ایډیټ کوي درته خرید چې تاسو ثبت کړی دی هلته درته ډیلیټ کوي. زه ورته وایم چې زه نوی خرید کوم. سیسو یعنی تاسو د شرکت څخه تاسو ته بیل راغلی د تاسو غواړئ چې هغه نوی خرید ترسره کړئ. البته په دې لیست کې به هم درته تشریحات ورکړو. ته کولی شئ که چیرې تاسو وایاست چې هغه بیلونه ماته ښکاره کړه چې یوازې د افغان پارما څخه ما د دې تاریخه تر دې تاریخه پورې ما خرید کړی دی هغه یوازې ماته ښکاره کړه پر سرچ باندې به کلیک وکړئ. یا فرضاً ما چې د احمد څخه د دې تاریخ د دې تاریخه پورې خرید کړی هغه ټول ښکاره کړئ. یا د احمد ټوټل بیلونه راوله تاریخ مد نظر نه نیسئ نو دلته صرف احمد انتخاب کړئ سرچ ورکړئ دی به تاسو ته ټول هغه د احمد څخه چې تاسو کومه خریداري کړې د احمد شرکت څخه هغه به ټول درته راولي. پر بیل باندې چې کلیک وکړئ موږ ته به بیل ښکاره کوي. سیسو چش پکښې کې وه ګوره. ښه راځم اوس نوی خرید کوم. نوی خرید چې کوم ته ماته وایي کومې دوا تا ته خو بیل راغلی دی یوه بیل درته پروت دی ورته وایي چې په هغه کې یوه دغه ده دغه دوا ده. سیسو پنټوپرازول ده. انوایس نمبر په کوم نمبر بیل خو دې تاسو ته هغه بیل رسولی دی نه د بیل نمبر انتخابوئ د چا څخه کوم شرکت د افغان پارما څخه څو تعداد چې دغه ځینې اخیستي دا مو ځینې اخیستي 100 ځینې اخیستي دا خو تېره پلته په 80 افغانۍ باندې تاسو خرید کړي وو ځکه هلته هغه تېر نرخ راوړي. تو تاسې دي اوس په 1500 دي نه 10% ستا مفاد دی. سیسو
110 افغانۍ زموږ د فروش قیمت څو که چیرې د دغه دوا چې دا تا مخکې اخیسته د دې پخوانۍ اکسپایري 12 ثبت وه اوس که چیرې دی تا ته په نوی بیچ کې راغلی دی په نوي اکسپایري کې راغلی دی نو ته هغه نوي اکسپایري ورکړه ته ورته وایي چې بلې و دا ماته په نوي اکسپایري کې راغلی ته په 2025 د اولې میاشت کې دا اکسپایر کېږي سیسو دا به لیست ورواچو بله کومه دوا پکښې کې ده پناډول سیف دی سیسو یې پناډول اکسټرا ده پناډول اکسټرا خو څو نیم رانیولی دی دا مو 110 پاکټه مو همدا رانیولی دا مو 110 پاکټه رانیولی ده سیسو د مخکې تا ته په 10 افغانۍ باندې درکړی او چې تا خرید کړي پناډول اکسټرا اوس په سوري اوس په 11 افغانۍ دی سیسو د شپې سره زموږ مفاد لري اکسپایري فرضاً تا چې مخکې رانیولې وه هغه په 2022 کې دا اکسپایر کېدله اوسنی نوی بیچ کې راغلی ده هغه فرضاً په دغه تاریخ کې د اکسپایر کېږي تاریخونه به ورته اپډیټ کړو نو دغه رقم خو نو هلته تاسو بیلته ګورئ ممکن 10 کلمې 20 کلمې په دغه ترتیب باندې تاسو صرف هغه تعدادونه راچوئ سیسو او قیمتونه ورته اچوئ سیسو مثلا دا په 1 افغانۍ راکړې ده سیدي په دې کې موږ 258% یعنې 258 خو نه بیخي ډېر دی دا به هغه خپل 10% کو سیسو په 2 افغانۍ باندې دا خرڅوو دا خو بیخي اکسپایر ته تللی دی مثال دا هم په 25 تاریخ 2025 کال کې دا اکسپایر کېږي دا به هم لیست ورواچو دغه کلمونه دا اوس ما 3 کلم ورواچل تاسو کولی شئ هغه د خرید بیل خو نو تاسو ورته ګورئ دغه بیل مطابق تاسو رسوئ هلته وګورئ د بیل جمله پیسې چې مو سره ورکړئ نو دا په دې معنا ده ستاسو په بیل کې هم 10,000 وي دلته هم 10,000 وي په دې معنا ده چې تاسو تعداد او قیمتونه سم صحیح رسولی دي که چیرې متفاوته وسره ستاسو په بیل کې د جمله یو رقم او دلته بل رقم درته راوړل نو په دې معنا چې تاسو په باید دغه وګورئ چې دغه کلم تعداد 100 دی ساس په بیل کې هم دغونه دی او په قیمت تاسو په دغونه باید درکړی دی دغه هم دغه رقم سره وګورئ چې تر څو هغه جمله دلته سره اصلاح شي دا به پر سیف باندې به کلیک وکړو دغه موږ خرید وکړو ښه زموږ چې دا خرید وکړي دا زموږ د ولاړ موږ په سټاک کې اضافه سوله سټاک دلته لاندې کښته لرو هلته وایو اوس که چیرې زه بېرته راسم د سپلایر وکاتې ته سپلایر وکاتې ته هغه چې ما د وزن یې اخیستی ده ګوره افغان پارما د ده لیجر زه راخلاص کړم ګوره دغه لیجر باندې ما کلیک وکړئ لیجر یې دلته موږ راخلاص کړو موږ ته به دلته څه شي راکړي ګوره اوپننګ بیلانس پرچیز ډن ویت انوایس نمبر دغه ګوره 12,402 افغانۍ که چیرې کلیک پر وکړو چې دا چې شوه کومه دوا ده چې موږ دونه پیسې موږ ته راغلی دي دا دغه دوا ده ګورې سوشل تعداد دغه ده دغه ده دغه ده او دغه ټوټل دونه پیسې راغلي دونه پیسې جوړې سولې سیسو ان شاء الله الرحمن په دې مو سره خلاصو په خرید مو ښه پوره سره خلاصو که چیرې دغه د خرید بیل چې دا اوس موږ ثبت کړي که چیرې تاسو ډیلیټوئ یا مو ایډیټ کوئ کولی شئ چې دلته کلیک وکړئ البته ایډیټ او ډیلیټ یوازې هغه څوک کولی شي کوم چې صلاحیت یې ولري هر څوک یې نشي کولی ښه پسې لرو دلته موږ پرچیز آیټم ریپورټ لرو پرچیز آیټم ریپورټ کې بیا دا په دې معنا دی لکه څنګه چې موږ دلته مخکې د پرچیز راپور وکتې پلنه اوس ورته وایي چې ما د احمد څخه دغه دوا سپروکسین موږ د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې څونه موږ د ده څخه اخیستې په کوم بیلونو کې موږ ځینې اخیستلی سیسو هغه چې دلته سرچ کې درته وایي سپروکسین ته په 210 افغانۍ درکړی 10 دانې درکړي دي په دغه تاریخ باندې په دغه بیل کې تا ځینې اخیستلی سیسو دغه رقم په دې بیل کې خو نور دواوې هم دي چې کلیک پر وکړئ چې کوم دوا ورسره د ما اخیستي یعنې په دغه ورځ باندې ما کوم خریدونه وکړل هغه ته ماکس او دغه د هغه د اخیستی و نه په دې کې و بیل یې مو ته ښکاره کوي سیسو یا فرضاً ما پناډول اکسټرا دی پناډول اکسټرا ما د افغان پارما څخه د دې تاریخ د دې تاریخه پورې چې کومې پناډول اکسټراګانې ما راوړي دي هغه ټول ماته وښایه صحیح دی به تاسو ته ټول په لیست کې راولي ښه یعنې دا په پرچیز آیټم ریپورټ دی چې د یو جنس راپور دی تا ته درکوي که چیرې ته سپلایر انتخاب نه کړې ستا نه دا انتخاب کړې چې ما پناډول اکسټرا چې ما هر څونه رانیولي د هر چا چې رانیولي ټول لیست راکړه دی به تا ته ټول لیست راکوي چې په دې تاریخ کې د احمد څخه رانیول په دې تاریخ کې د محمود څخه رانیول په دې تاریخ چې په دغونه رانیول دغونه تعداد په دې تاریخ چې په دغونه پیسو رانیول دغونه تعداد دا ټول داسې لیست ته درکوي ان شاء الله الرحمن واضح دی دقیق دی ښه پسې موږ دلته سیلز لرو سیلز یعنې فروشات ښه دوایي خوا دې موږ سره په سټاک کې پرتې دي دغه زموږ ټوله فروشات دي نه دا موږ ټوله فروشات کړي دي او دلته دا د لیست موږ ته راځي که چیرې موږ دلته پر وی باندې کلیک وکړو موږ ته به هغه بیل راښکاره کړي که ایډیټ کوو که تغییر پکښې کې راولو په فروش کې هغه په تغییر کولو سي کې ډیلیټ کوو او که واپسې وي نو په ریټرن باندې کلیک کوو البته بیا هم وایم چې دغه واپس او دا ایډیټ او د ډیلیټ او تغییر ده او ریټرن د هغه څوک نشي کولی چې صلاحیت ونه لري هغه څوک یوازې کولی شي صلاحیت ولري ښه دلته هم د دې تاریخه تر دې تاریخه پورې چې احمد یا محمود څونه فروشات کړي دي هغه موږ ته په لیست کې ښکاره کړي تا ته هغه درته ښکاره کوي دا خو نو هغه یا د دې تاریخ د دې تاریخه پورې موږ څونه فروشات کړي دي څونه مو مفاد راغلی دي بېلته دې تا ته ښکاره کوي چې دونه فروش کړي دونه مفاد راغلی دونه بېرته ته واپسې لرې سیسو دا ټول دغسې رپورټ هم تا ته درکوي راځه ما پر اډ میډیسن سیلز باندې را کلیک کوم اډ میډیسن سیلز یعنې اوس نوی فروش کوم د دې لارې هم کولی شو پر سیلز باندې دلته کلیک وکړو ډایرکټ موږ دا صفحې ته راځي ښه
ریفر پرسن د کم طرف څخه ریفر شوی که چیرته تاسو د انتخاب نه کی ضرورت نه نشته که چیرته انتخاب کی چې ډاکټر احمد یا ډاکټر محمود مرتضی نسخه راستولې ده به انتخاب که چیرته نه انتخاب وي ضرورت نشته کدی مریض ته انتخاب وي چې فرضاً پیشنټ آی ډی د کم مریض دی احمد دی محمود دی ته په خاطر چې په پیشنټ ریکارډ کې بیا راځي چې په پلاني تاریخ باندې احمد راغلی او کوم دوا وی اخیستي چې وړي و چې نه وړي هغه ټول دلته بیا راځي ښه کوم دوا دی فرضاً دغه دوا ورته لیکلي چې ډاکټر سیسو دغه دوا فرضاً د یو پاکټ ته لیکل ده صحیح دی دغه دوا فرضاً یو پاکټ هم دغه ورته لیکل ده او د هم دوا ورته لیکل ده صحیح دی دغه رقم اوس دلته ستاسو سره فرضاً پی ای ان ای ما صرف ولیکه د پناډول ایکسترا سیسو د هم راځي یو دانه مریض وای د ماته نیم دانه راکړه دا ورته 0.5 ان شاء الله الرحمن سره بخلاص وه دا که چیرته څه بارکوډ سکینر ما سکین کې ډایرکټ راپورته کوي ښه دغه د پروش صفحه ده انا خو دغه دوا وایي چې نسخه کې ډاکټر ورته ورکړی دی که چیر 1515 افغانۍ سولې کې چې نه والا یو څه د 15 افغانۍ راپرېږده نو د 15 په دلته ولیکې په ډسکاونټ کې بیا به صفر وای نه دا به بیا پوره 1500 افغانۍ به دی تحویلي سیسو دا خو هغه بیل سو بیل چې تاسو چاپوي هغه ترمل پرینټرونه دي په دسر کې هغه ستاسو خپل لوګو راځي ښه د ډیمو دواخانه چې دلته لیکلې ده دې ته تشویش مه کوئ دلته هغه ستاسو خپل لوګو راځي ښه دغه بیل سو دا بیل تاسو چې کله پرینټوئ دلته لږ سره تنظیم کوئ سیدي سکیل ورته کسټم ورکوئ فرضاً هغه ستاسو د پرینټر مطابق اوس میډیسن دی کوانټیټي د پرایس ټوټل سو دغه بیل تاسو راباسي صرف پر ترمل پرینټر باندې دا سو فروشات به ته کچیر زره فروشات لیست رسم کولای سم چې دغه دوا دغه پروش به ته یا ډیلیټ کم یا ایډیټ کم یا ویو کم او کوم غوښتل چې واپس راغلی ده ریټرن باندې کلیک وکړئ کچيري دغه دوا تاسو ته واپس راغلی وي څو ته دا واپس راغلی ده فرضاً د به ټول واپس کړ دا وای درته نیمه کا 0.5 کا سیسو دا وای راته یو کا سیسو یا د به واپس ما ادا دي دا 0 سیدی ما زه پر اپډیټ باندې کلیک وکړ شم دا د واپسی حساب سو ریټرن بیا هم وایم چې هغه څوک کولای سي کوم چې اواز صلاحیت ولري اوس که چیرې زه دغه بیل بیا وګورم په بیل کې خو ستاسو د مخکې فیاد اوس ګوره د 0.0 در مخه 1500 افغانۍ وي نه اوس ساده وش په افغانۍ سولې ټوټل د ډیسکاونټ څخه ته د ډیسکاونټ په ځینې ستکړې خیر ټوټل 2000 افغانۍ سولې شه ان شاء الله الرحمن په دې مو هم سره خلاص بس دلته موږ سل آیټم ریپورټ سل آیټم ریپورټ خاص لکه پرچیز آیټم ریپورټ کلیک باندې وکړئ وی ګوري یعنی د دې تاریخ پر پلانې جنس څونه خرڅ شوی دی سیسو دا جنس موږ د دې تاریخ پر په څونه تعداد کې خرڅ کړی دی دا به میډیسن سٹاک دی چې دلته راس پر میډیسن سٹاک باندې کلیک وکړو دلته موږ توای فرضاً پلانې د وازه څونه لرم سیسو پلانې د وازه څونه لرم دلته صرف مازه نوم ورته ورکړي دلته دا درته وای ګور دا ټول ريجستر ته درکې دغه دوا سره شل پاکټه درته موجود را دوه دي خرڅ کړي ده دغه قیمت دی دغه د پروش نرخ په دته تر راغلی په دې ته خرڅوي دغه د ایکسپایر کېدو تاریخ دی سیسو د ټوټل د دوا ولستونه سول تاسو ده پس یې موږ دلته کولای شو چې دغه هم کې پر فارمولا باندې سرچ لکه په پلاني فارمولا کې زما سره کومې دوايي پرتې دي سرچ کړه د بتاته دغه فارمول دوايي به دې ته ټول راوشي اوس ګوره لکه په دغه جنریک نوم په دغه فارمول کې زموږ سره دغه دوايي ټولې پرتې دي یا د پلاني کمپنۍ زه څوم دوا لرم دغه دوايي دغه فارمول د ګیټس زما سره کومې دوايي سته یو ګراک ته راځي یو مشتری ته راځي وای ماته یوازې د ګیټس کمپنۍ په دغه فارمول کې راکاغه ساس ریواز پناډول وي سیسو نو دته کولای شي چې کې خپل سٹاک سره ولې چې د تاریخ د تاریخ پر ماته د سٹاک معلومات راکړه یو کال مخکې زما سٹاک په کوم حالت کې اوس په کوم حالت کې دی سیسو یو هفته مخکې په کوم حالت کې د تاسو کولای شي چې دلته فلټر کې سره نیر ایکسپایر میډیسن هغه دواوی کوم چې زموږ د ایکسپایر کېدو ته نږدې شوي د هغه راپور مشترک وي دا هغه دواوی چې زموږ د ایکسپایر کېدو ته نږدې دي اوس نو په دغه دواو کې ماته یوازې هغه ښکاره کړه چې یوه میاشت ایکسپایر کېدو ته پاتې وي په یوه ورته انتخاب کړي یوه میاشت دی بیا موږ ته یوازې هغه دواوې ښکاره کوي چې یوه میاشت ایکسپایر کېدو ته پاتې وي دغه دی ښه یا شپږ میاشتې پاتې وي یا یو کال پاتې وي هغه ماته راښکاره کړه په دا لیست کې بس دلته موږ لرو سیلز کیشر د کیشر په مطابق تاسو غواړئ چې خپل د راپور وګورئ ستاسو سره فرضاً 2 3 4 5 یوزران دي احمد هم پروش کې محمود هم پروش کې خان هم پروش کې جان هم پروش کې سیسه په دواخانه کې انا دلته ته ته وایي چې په ټوډے باندې کلیک وکړئ چې احمد دی فرضاً تاسو سپیکر کې احمد یوسف ته اډمن ته لیکلی نه دا نن 2000 افغاني پروش کړی دي کوم فکر اوس هغه بل
یعنی د ټوټل نن 2 افغانۍ پروش کړ دي د دې تاریخ در دې تاریخ پورې احمد که چېرته ستا احمد سره په حساب وکړي څه ګډوډي راغلي خو دلته تاریخ وګوري د فلاني تاریخ در فلاني تاریخ پورې سرچ ورکړي دلته دې ته راځي چې احمد دونه دوا خرڅه کړې ده محمود دونه خرڅه کړې ده خان دونه خرڅه کړې ده جان دونه خرڅه کړې ده دلته بل د دواخانې مطابق لکه څنګه چې موږ مخکې په هغه تېر ویډیو کې دغه بخښنه ویل دا د فارمسي سټاک چې زموږ سره د دغونه پیسو دوا پرته ده او دا هغه چې موږ ټوټل پروشات کړي دي د هغې مفادات موږ ته راغلي دي صحیح سو او دغه د دواخانې د نن ورځې پروشات په دې اندازه دي دغه موږ په هغه تېر ویډیو کې هم ویلي و انشاءالله الرحمن سره به خلاص وي صحیح سو د نن لپاره همدغه ویډیو دغونه کفایت کوي انشاءالله الرحمن فاتحه بیا په بله ویډیو کې تکرارو